السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د 11 صنف د ریاضي د کتاب د 38 صفحې د تمرین حل وړاندې کوم، په کومه کې چې صرف یو سوال موجود ده او هغه سوال په دې ډول ده چې لیکلي دي دغه معادله د هایپربولا د معیاري معادلې په شکل تبدیل کړئ. معادله ورکړل شوې ده چې 9x مربع منفي 4y مربع جمع 450x جمع 14y منفي 9 مساوي کیږي له 0 سره. نو د دې لپاره چې دا موږ په معیاري معادله د هایپربولا تبدیل کو، باید موږ وپوهیږو چې دا معیاري معادله د هایپربولا څه شکل لري. البته باید ووایم چې دغه معادله کومه چې دا د هغې هایپربولا معادله ده د کومو د مجانب خطونو متقاطع نقطه چې په مبدأ د کمیاتو کې نه وي. هغه عمومي شکل په دې ډول ده چې x منفي h کل مربع پر a مربع منفي y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي کیږي له 1 سره. ګوره که چیرې متوجه شئ تیرو ویډیوګانو ته کله چې موږ د بیضوي تر عنوان لاندې تمرینونه حل کول، هغه بیضوي چې مرکز یې د محورونو د کمیت وضعیه محورونو مبدأ نه وي، یعنی مرکز یې اچ کې وي، هغه هم عینا همدغه شکل یې درلوده په استثنا د دغې علامې. دغه علامه چې په جمع واړو موږ ته دا د بیضوي معادله راکوي. نو صرف دغه په حقیقت کې چې دغه معادله منفي ده، دغه ټوله معادله له بیضوي نه د هایپربولا شکل ته اړوي. نو لومړی کار چې کوو په دغه معادله باندې چې هغه 9x مربع منفي 4y مربع جمع 450x جمع 14y منفي 9 مساوي کیږي له 0 سره. لومړی دا غواړو په تکمیلي مربع په شکل یې ولیکو. نو موږ ته باید د h په ځای هم یو عدد له دغې معادلې نه لاسته راشي، د a په ځای هم یو عدد، د b په ځای او د k په ځای. نو دا به څنګه پیدا کوو؟ اوس ګوره دلته موږ یو اول x منفي h کل مربع لرو. نو x منفي h کل مربع کې کوم ټرمونه یا کوم حدود د دغې افادې یا د دغې معادلې رول لوبوي؟ لومړی به 9x مربع وي. نو که چیرې دغه ګوره اکسپاند کو یا اخلاص کو له دې مربع نه، نو موږ ته لاسته راځي چې x مربع منفي 2xh. نو هغه حد چې په هغې کې x موجود وي هغه به ورپسې لیکو. نو دلته باید موږ ولیکو چې جمع 450x. اوس یو څه دا لیکو وبخئ، منفي 4y مربع جمع 14y منفي 9 مساوي کیږي له 0 سره. لومړی دغه دوه حدودو ته ګوره دا د کل مربع په شکل داسې لیکلی سو چې موږ ولیکو 3x کل مربع. اوس موږ د a پیدا کړله، لکه په a جمع b کل مربع مساوي کیږي له a مربع جمع 2ab جمع b مربع کې a مربع مو پیدا کړله. نو 2ab که چیرې ولرو هغه دغه ده، ګوره ښه، جمع 450 موږ داسې لیکلی شو چې 2 ضرب 3x به له دې نه راخلو. اوس 2 ضرب 3x خو 6x کیږي. 6x باید په څو کې ضرب شي تر څو 450x راکړي؟ باید په 9 کې ضرب شي که نه؟ 9. اوس دې نه ګوره دغه 450 هم په دې شکل باندې ولیکه، 2 ضرب 3x ضرب 9. اوس موږ دې ته 9 مربع یو وارې ورجمع کوو او بیا 9 مربع بیرته ترې منفي کوو. نو 9 مربع منفي 9 مربع په اصلي کمیت کې هیڅ تغییر نه ده راوستلی. ګوره عین عدد مو جمع کړی او عین عدد مو منفي کړی، تفریق کړی. همدارنګه موږ د دې لپاره داسې څه لیکلی شو چې د دغو عددونو لپاره چې منفي 2 y کل مربع
د 14 په ځای باندې مونږ څه لیکلی شو جمع 2 ضرب 2 وای. اوس 2 ګوره ښه دا 2 له فورمول نه راځي چې A جمع B کل مربع چې اکسپاند کې A مربع جمع 2AB. اوس 2A مې ولیکه خو 2A ماته 4 وای راکوي، دلته زه 14 وای لرم، نو ضرب 8 باید کمه کنه؟ نه وبخښئ، ضرب 4 باید کمه، ځکه 2 ضرب 4 2 ضرب 2 باید 4 وای شي، 4 وای ضرب 4 باید 14 وای شي. او اوس دلته B موږ ته لاسته راغله چې هغه یا بیټا هغه 4 ده. اوس موږ 4 مربع ورسره جمع کوو او 4 مربع بیرته ترې منفي کوو. جمع 4 مربع منفي 4 مربع، په هغه کې کوم تغییر نه ده راوستلی ګوره په دې کمیاتو کې. نو اخري کې منفي 9 هم لیکو مساوي کیږي له 0 سره. ګوره دغه سټپ ټول یو ده. له دې نه شروع 3x مربع جمع 2 ضرب 3x ضرب 9 جمع 9 مربع منفي 9 مربع منفي 2y کل مربع جمع 2x 2 ضرب 2y ضرب 4. ګورئ x زه دا رقم لیکم کلی او دغه علامې چې دي دا د ضرب علامې دي ښه، او جمع 4 مربع منفي 4 مربع منفي 9 بیا مساوي کیږي له 0 سره. اوس که چیرې متوجه شو موږ دغه 3 حدود موږ د تکمیلي مربع په شکل لیکای سو، هغه داسې لیکو چې دا مساوي کیږي له 3x جمع 9 کل مربع سره. بیا د دغه په ځای باندې موږ که چیرې داسې ولیکو چې منفي 2y منفي 4 کل مربع، دا به موږ ته د دغه حد تکمیلي مربع راکړي. اوس متوجه شئ ګوره که چیرې دا منفي دغه لومړی منفي موږ په نظر کې ونه نیسو نو دا به موږ ته مثبت 2y کل مربع راکړي. دلته منفي 2y لرو خو هغه به د دې منفي په واسطه باندې بیرته منفي شي، او بیا به دا موږ ته منفي 2 ضرب 2y ضرب 4 راکړي چې کوم 14 وای کیږي، البته منفي 14 وای، خو منفي 14 وای به په دې منفي کې ضرب شي تر څو بیرته اصلي علامه لاسته راشي مثبت شي. او دلته مونږ لرو چې مثبت 4y مربع، نو مثبت 4y مربع که چیرې په دې منفي کې ضرب شي بیرته منفي 4y مربع کیږي، نو مونږ ته دلته پاتې کیږي 4y مربع مثبت 4y مربع. صحیح ده؟ که چیرې دا په قوس کې ولیکو نو دا به شي مثبت 4y مربع منفي 9 او منفي 9 مربع، دا له پاسنۍ معادلې نه مساوي کیږي له 0 سره. اوس متوجه کیږو چې دا مساوي کیږي له 3. ګوره 3 په دغه دواړو کې مشترک نیوای سو 3 ضرب x جمع 3 کل مربع منفي په دغه دواړو کې 2 مشترک نیسو 2 ضرب y منفي 2 کل مربع. صحیح شو؟ وبخښئ. نو بیا دلته لاسته راځي چې جمع 4 مربع کیږي جمع 4 مربع بشي 14 منفي 9 منفي 1 مساوي کیږي له 0 سره. اوس موږ لرو 14 منفي 9 منفي 1 به اول خو به 9 او 1 به شي 180 منفي 180 جمع 14 180 منفي 14 لسونه شپږ لاړ سي 4 15 یو لاړ سي 4 140 منفي 140. نو د دغه اعدادو مجموعه کیږي منفي 140. او نو دا بشي 3 بل مربع نه خلاص کو، دا بشي 9 ضرب x جمع 3 کل مربع منفي دا به له مربع نه خلاص شو 4 ضرب y منفي 2 کل مربع او منفي 140 مساوي کیږي له 0 سره.
اوس که چیرې دغه 140 معادلې بلې خواته واړو دا به شي 9 ضرب x جمع 3 کل مربع منفي 4 ضرب y منفي 2 کل مربع مساوي کیږي له 140 سره. اوس که چیرې اطراف د معادلې په 140 باندې تقسیم کو نو موږ ته څه لاسته راځي چې 9 ضرب x جمع 3 کل مربع پر 140 منفي 4 ضرب y منفي 2 کل مربع پر 140 مساوي کیږي له 1 سره. اوس دا اختصاریږي ګوره 1 9 9 1 9 9 دلته به پاتې شي 5 شپږ 9 4 50 شپږ 9 14 کیږي په مخرج کې او دا به م اختصار شي 1 4 4 3 4 12 شپږ 4 40 نو موږ ته به هغه اخري معیاري معادله چې کومه لاسته راځي معیاري شکل د دې هایپربولا به په دې شکل وي چې جواب د دې سوال ده x جمع 3 کل مربع پر 14 منفي y منفي 2 کل مربع پر 18 مساوي کیږي له 1 سره. دا به د دې سوال اخري جواب شي. نو هیله ده چې تر اخره مو را سره ملتیا کړې وي. که چیرې دا ویډیو مو تر اخره لیدلی وي هیر مو نشي چې په چینل کې سبسکرپشن وکړئ او زموږ د فیسبوک صفحه لایک کړئ ترڅو د آینده ویډیوګانو څخه باخبره واوسیږئ. مننه.